لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اکثر منگا دا اعلانات پا دی لوڈ سپیکر باندې اورو چې نن پلانې وفات شوی دی او په دومره بجې باندې او په دومره ټیم باندې به دغه جنازه وي او ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې دغه به جنازه کې شرکت وکړي. دا اعلان به زمونږ د ټولو یو ځل کېږي. کم سړی کی چې روح موجود دی کرتے اوس ژوندی دی نو یو ځل نه یو ځل یا زر یا پس دا اعلان به زمونږ د ټولو کې چې پلانې وفات دی او پلانې ټیم باندې دغه جنازه ده. د چا به خوښي په جنازه کې به شرکت کوي او د چا به خوښي چې په جنازه کې به شرکت نه کوي. انسان سره ډېر غونډې لاپروا شي دی د هر شي د پاره د مخکې تیاری کوي. سړی چې کله وږی شي د خپل ولګي د پکول لپاره مخکې د خوراکي اشیاء اخلي. ګاډي د چې کله ورځي ریموټ پکې خلکو لګولې مخکې نه ریموټ وهي او ګاډي آن شي او هغه کولاو شي. یو سړی که واده کوي د مخکې نه د هغې دپاره سامانونه اخلي. یو کور ته که سړی منتقل کېږي مخکې نه هغه تیاری. هر یو کار هغه چې کوي مخکې نه هغې دپاره تیاری کوي. سفر ته باندې چې کله ځي خپل جب ګوري چې خرچه شته او که نشته دی. دې دپاره ګاډی هم ګوري او نور هم چې کوم ضروریات وي هغه ګوري. صرف یو شی دی چې د هغې دپاره هېڅوک تیاری نه کوي چې هغې ته مرګ ویلی کېدلی شي. زما وروڼو زمونږ د هر یو سړي چې اعلان به کېږي او د مرګ اعلان به کېږي نو دا معلومات ام کول پکار دی چې ما د مرګ په ښه حالات کې به راځي او که په وران حالات کې به راځي. اللہ رب العالمین خو موږ ته دا فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو د الله نه ویریږئ په حق یې سره او تاسو له دې مرګ نه راځي تاسو یې نه مرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې وئ. آیات مطلب خو واضح دی هر چا ته معلوم دی چې مراد د آیات نه دا دی چې تاسو اسلام باندې همیشه اوسېږئ. چې کله تاسو له مرګ راته نو په حالت د اسلام کې بدله مرګ راځي او تاسو مرګ دې په ښه حالت کې وي. یوسف علیه السلام هغه چې کله د خپل وروڼو سره ملاقات وشو مور او پلار یې مړه اخره کې هغه بیا دعا کوي. سورۃ یوسف په آخر کې هغه ذکر دی رب قد آتیتنی من الملک. اے رب تا ما ته بادشاہي را کړې وه وعلمتنی من تعبیر الاحادیث. تا ما ته حقیقت د خبرو ښودلی و تعبیر د خوبونو م دې راته ښودلی و. فاطر السماوات والارض. اے هغه ذات چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تزما دوست تزما مددگار په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. آخری جمله دا وایي توفنی مسلما، یا الله مال چې مرګ راولې نو په حالت د اسلام کې راوله. والحقنی بالصالحین، یا الله ما د نیکانو خلکو سره ملګری کا. دا دعاګانې موږ ټول کوو. الله خپل نبی ته فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب بندگی کوا تر دې چې تا ته مرګ راشي. یعنی مرګ د تعالی په داسې حال کې راشي چې ته د الله په بندګۍ کې مصروف یې. اوس کله چې د یو تن دغه د مرګ اعلان وشي او بیا هغه دفن کېږي، یا دفن کېدو نه وروسته زموږ د خلکو د هغې خو عادت دا جوړ شوی دی، ځینې مبتدعین هغې پکې لا دا اعلان وکړي، د دې مړي صفات بیان کوي چې دا ښه سړی و. زما ورونو په دې باندې یوازې دا ښه سړی کېږي نه، ښه سړیتوب هغه دی چې په حقیقت کې ښه سړیوالی پکې. یو سړي کې ښه سړیوالی نشته او خلک وایي چې دا ښه سړی دا دروغجن دي او کذابان دي، خلاف حقیقت خبره وکړه. کله چې د خلکو د خولې نه بې اختیار راوځي او واقع په دې سړي کې ښه سړیوالی موجود وي، دغه صفت اصل کې معتبر دی. دا چې صفت معتبر نه، لاول په ځان کې ښه سړیتوب پیدا کوم نو خلک به زما صفتونه بیا کوي. زما ورونو الله خو موږ ته دا وفرمایل چې تاسو له د مرګ په ښه حالت کې راشي. اوس څه علامې دي چې انسان له هغه حالات کې مرګ راشي نو د مرګ به ښه مرګي، د خاتمه به ښه خاتمه وي. ځکه اصل کې اعتبار خاتمه له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاری حدیث نقل کړي انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار د اعمالو په خاتمو باندې دی چې د انسان خاتمه ښه وشي. وس علامات حسن الخاتمه، ښایسته خاتمې د هغې علامې څه شی دي؟ زموږ موضوع نن دا ده چې موږ له کله مرګ راشي کمی علامې دي چې هغه علامې موجود وي نو زموږ مرګ به ښه وي، او که هغه نه وي نو زموږ مرګ به بیا ښه نه وي. اول نمبر او خدا ده چې د انسان مرګ په داسې ټیم کې راشي چې انسان د دین په یو کار کې مصروف وي، په مانځه ولاړ دی، روژه دی، د شپې تهجد ته راپاڅېدلی دی، یا د قرآن تلاوت کوي، یا بل د یو نیکۍ کار کوي او دله مرګ راغی نو واقع چې د دې انسان مرګ هغه ښه مرګ دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یبعث الرجل یوم القیامة علی ما مات علیه، ورځ د قیامت به انسان په هغه حالات راپورته کیږي چې په کوم حالات باندې دی وفات شوی دی. دا قیامت ډېر څه عجیبه غونته ورځ ده، مخکې دا موږ بار ذکر کړی دی چې مختلف احوالو کې به خلک الله ته پیش کیږي. څوک به د مانځه په حالات کې الله ته پیش کیږي، په مانځه کې به ول مرګ راغلی، څوک به د روژې په حالات کې، څوک به د اذان په حالات کې، چا څه بلاس کې قرآن ورسره وي. او ځینې خلک به نعوذ بالله داسې چې هغې به شراب په لاس کې، ځینې خلک به داسې چې فلم ته بلاسي ثابت ختلي، ځینې خلک به داسې په زنا کې به مبتلا ساتي ختلي، نعوذ بالله تعالی من ذلک. نو اول نمبر هغه دا شو چې د دین یو کار کې سړی مصروف یو مرګ ول راشي. او دې کې ګوره اشاره دي خبرې تم دا چې موږ به همیشه د پاره د دین کار کوو، د دین په کار کې به موږ مصروف یو، بے فایو کارونه کې موږ مصروف نه یو. وجه دا چې د مرګ زموږ سره ګارانټي نشته لري چې په کم ټیم کې موږ لمر راځي، دا معلومات هیڅ چاته نشته لري. دیم علامه هغه د شهادت فی سبیل الله، د جهاد په میدان کې یو سړی شهید شي، دا خسته علامه ده د انسان د مرګ. ځکه شهادت الله چاته نه ورکوي، دا ډېر پوره تفصیل لري، پای کې زه نظم صرف دومره ویم چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي کله چې یو مؤمن جنت ته لاړ شي نو هغه لکه ته هر څه ورکې نو دنیا ته بیرته واپس نه غواړي،
سیوا د شهید نه. چې هغه وایي چې زه دنیا ته لس کرت لاړ شم، لس ځل دې زه لاړ شم چې زه بیا ووژلی شم د الله په لاره کې شهادت راته میلاو شي لما یرا من الکرامه، د دې وجه نه چې هغه ته په دې شهادت کې یو عزت معلوم دی، نو شهید همیشه د پاره دا ارمان کوي. دارنګه حدیث ترمذی کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان داغه نه د جهاد په میدان کې اول ساس کې د یینی تویږي د شهید نه آتش پک انعامات ملويږي. اول نمبر هغه دار چې دا ټول ګناونه معاف کیږي. دویم د قبر عذاب په هغه باندې نشته لري. دریم د عزت تاج او تپسر کېدلی شي. څلورم قیامت کې چې کوم گمراهټ ته فزع اکبر داغینه محفوظ. پنځم دعا یهوري ول الله په نکاح باندې ور کوي. شپږم د خپل خاندان نه او یا کسان ځان سره جنت ته بولی شي. دا اجازه ته ملاو ده. عائشہ رضی اللہ عنہا غیبانه چې کله بدنامه ولګي دلا واقع د ایفک کی مشهور واقعه ده. سورۃ النور دای مبارک نازل شوه دی. صفوان رضی اللہ عنہ داغه سره هغه بدنامه کله شو بدنامی په ولګي دلا والله دغه صفای را ولېګلا. روست دور کې بیا صفوان رضی اللہ عنہ هغه شهید. عائشہ رضی اللہ عنہا غیو فرمایل خلقو ته ول دي خلکو به زې ما سره بدنامه او صفوان که صفوان غلط سړی وي دله الله شهادت نور کوله د شهید شو نو دا سم معمولی سړی نه دی. بهرحال اول نمبر دا دویم نمبر د حسن الخاتمه دغه علامه هغه شهادت فی سبیل الله. دریم نمبر د زنکدن پټیم کې کلمه د شهادت د دې توفیق چاته ملاویدل چې کله سړی وفات کیږي او دغه په جواب باندې کلمه توحید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دغه په جواب باندې جاری شي. دا د دې سړي خسته خاتمه علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دا چاچی اخری الفاظ د زنکدن پټیم کې اغدا الفاظ چې لا اله الا الله دا سړی به جنت ته داخلي. خدای لري چې ور کلمه توحید د دې توفیق ار چاته نه میراوي. کم سړی چې دې کلمې سره تعلق دی هغه ته دا ملاویږي. دا جدا موضوع ان شاء الله بیا به چرته بیان کو چې کوم خلق دي چې داغي خاتمه به خرابيږي. ځنې خلق هغه تر دې توفیق نه ملاوي. مخکې موږ درې وضاحت بار بار کړو. یو عالم په خپل واقع خپل بیانوله د عربو کې یو عالم دی په خپل بیان کې هغه وایي موږ یو کس لورلو د اغاز کدن شروع نو چونکه د نبی صلی الله علیه وسلم وینا دا د لقنوا موتاکم لا اله الا الله. خپل مړو ته مناغه خلق چې دای نه ساخیږي اغه ته تلقین ورکې د کلمې د لا اله الا الله. نو موږ هغه ته ویل چې لا اله الا الله ویوا ویل هغه موږ ته ویل چې ما ته خپته رشي تاسو ما ته سوي وي دا زاورم زبې پويګم او زما د خیر د پاره لګیای وي خدا جب طاقت نه لري چې تلفظ کی په دی باندې. مخکنی علماء د څه چې هغه تعلقات لري سره نو دغه د خلینو په خپل د الفاظ راوتل لکه امام ابو زرعه الرازی دا یو امام تیر شوی دی د امام بخاری دغه ما سره دی دغه ملګری دی غزی محدث هغه امام دی چې هغه وای ما ته درې لکه حدیث د سیاد دی لکه څنګه انسان ته الحمد یادای کله شي دغه زنګدن دغه شروع ساعت خطره دغه وخت چې کوم علما واغې مونږ ورلو دا خوا کې کینا استفاده ډیره سخت و وای مونږ ویل شروس دته مونږ څنګه یو چې لا اله الا الله ویو دا خدای عظیم محدث ته یو عظیم ایمان دی مونږ کشران یو در شاګردان یو دته څنګه چې لا اله الا الله ویو مونږ شرم راځي
موږ خپل مینس کې دا ویل چې راځي دا کوم حدیث کې چې راغلی کنه چې چا اخري الفاظ دا وی چې لا اله الا الله دی به جنت ته زیاده حدیث موږ په سند سره خپل مینس کې څه تکرارو نو یو پکې وی چې حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. هر یو محدث ته حدیث په خپل سند باندې بیاناو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان آخر کلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. چې چا اخري کلمات هغه د خلی نظر او خدای چې لا اله الا الله دې به جنت ته ځي. دا موږ دې بیانول امام ابو زرعه الرازي زنکدن شروع دی اخیره کې هغه شروع شو حدثني فلان قال حدثني فلان خپل سند ذکر ک چې ما ته پلانی حدیث بیان کړي هغه ویل چې ما ته پلانی بیان کړي هغه وایي چې صحابي ته ورساو چې صحابي وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ابو زرعه الرازي الفاظ دادي چې دا الفاظ کلیوه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دا الفاظ ویلو ساده وختل نو چا چې اخري الفاظ لا اله الا الله بدار خستا خاتمه علامه ده. نمبر 4 سلورم نمبر علامه هغه الموت بعرق الجبين. کله چې انسان وفات شو دا په تندي باندې خولای دا خسته مرګ علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن يموت بعرق الجبين. مومن سړی در تندي په خوله باندې مري. د دې حدیث دو مطلب علماء بیان کړی دي بلکې درې. یو مطلب اهل المغدا بیان کړی چې مومن سړی به همیشه د پاره د په مشقت کې به په تکلیف کې به په سخته کې به شپه او ورځ به منډې وای الله به راضي کوي کنه خوبونه باندې کې شپه او ورځ به چکرې نه لګي شپه او ورځ به دنیا په ور پسې نه بلکې دې به الله راضي کوي. کله منزل تله کله جنازې لته کله jihad لته کله زکات ورکړي کله شپې تهجد کړي کله تلاوت کړي دا به یو کار ته بدل لګي. نو مومن با د تندی په خلمري مان د مشقت کې مري. دای پورا تفصیل کې نور حدیث هم په باب کې شته. دویم مطلب اهل المغدا بیان کړی دی چې مومن باندې د زنکدن پټین کې دا خل راځي در ډېر حیا د وجنه چې کله مومن د نساخیږي په دا ټیم کې د بشارت ورکېدلی شي ملائک راځي د زیره ورکې نو چې کله د زیره میلاو شي نو د یو طرف ته الله دی زیری ته وګوري چې الله مال زیره راک او بل طرف ته خپل ګناہوں ته وګوري نو د حیا ورشي چې ما څه کول والله رسته وکړه نو د حیا د وجنه په دې تندی باندې خل راشي چې الله ما سره احسان کوي او ما خدای خلاف ټول عمر تیر کړي مؤمن له حیا ورزي. دریم قول هغه دی چې دینه مراد ظاهری خلا ده. بعض مؤمنان دا لازم نه چې په هر مؤمن کې بدایي یو مؤمن به یو علامه د بل مؤمن وبل علامه. بعض مؤمنان د چې کله داغې نه ساوخي جوړ د زنکدن د سخت پوجا داغه په تندی باندې خلا راغلي دا د خسته خاتمه علامه ده. پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو څو شهادتونه ذکر کړی دي. کم سړی چې هغه د خېټې په بیماری باندې دی وفات دا شهید دی دام خسته خاتمه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فی البطن فهو شهید رواه مسلم. څوک چې د خېټې په بیماری باندې وفات شو نو دی شهید دی. خېټه خراب شوی دی ایزه په لګېدلې ده دته شهادت پلاو شو. شپږم نمبر کم سړی چا په وبو کې ډوب شي وبو کې غرق شي یا وسوځي یا په آبادی راو ورځيږي نو دام شهیدام خسته خاتمه ده د مؤمن د پاره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او بلو ساغ زنانه چې هغه د بچو په ولادت کې هغه وفات شي بچي پیدا کی هغه وفات شي دا یو څو کسان دي چې د دیم خسته خاتمه ده. سوچ وسوځي په اور باندې یا په آبادی راو ورځيږي یا په وبو کې هغه غرشي. ایو د ذات الجنب دا یو بیماری ده ذات الجنب بیماری ہوته لکی زدانه پر سټ باندې راخیږي او بل زرانه چې هغه
خپل ولادت کې وفات چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی الشهداء خمسه، پنځه کسان چې کوم دي، پنځه قسمه کسان دا شهیدان دي. شهادت پنځه قسمه دي. دیو روایت کې پنځه قسمه دي، نور روایتونو کې ډېر راغلي دي. امام سیوطي په دې باندې رساله لیکلي، امام سیوطي اسباب السعاده فی اسباب الشهاده، تقریبا 50 کسان غ ذکر کړي شهیدان. یو روایت کې دا پنځه راغلي. یو پای کې دا دی المطعون والمفتون، آکس چې په امن الطاعون بیماری راغلی دا وبایي مرض، کم سړی چې د خېټې په وجه باندې د خېټې په بیماری باندې دی وفات، والغریق وصاحب الحرق، هغه کس چې هغه مړ شي په اور باندې وسوځي او دارنګي په اوبو کې ډوب شي، او صاحب الهدم آکس چې آبادی پر ورځيږي، او بل آکس چې هغه الله په لار کې شهید شي. دا صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا حدیث نقل لے. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری خپل یو صحابي عبد الله ابن ثابت رضی الله عنه دا خوار لاړ. دا حدیث امام ابو داود نقل کړی صحیح حدیث ته. عبد الله ابن ثابت رضی الله عنه دا خوار لاړ نو هغه وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې فاله کله ورغه ناغه چې کله ولید او ورته چې پتا باندې زمونږه نه زنانه غالب شي، مونږ د خواته نور راغلي. نو پدې کې زنانه او چغې کړي او هغه سترګې پټې کړي، نو زنانه او چغې کړي. چې زنانه او چغې کړي نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایله خدا ټیم کې لا دې پورا سا خطر نه و. نو یو کسو جابر ابن عتیق رضی الله عنه هغه د زنانه منکلی چې دا چغې مو وهي دا ورته پرې دا خیر دی. وس فاذا وجبت لا تبكي باکیه، چې کله واجب شو مان مر ثابت شو نو بیا به ورته څوک نه جاړي. نو بس پدا کې زنانه پوي شي. نو د عبد الله ابن ثابت خور وا هغه د خپل ورته خطاب کاوه، دا ټیم کې دا اور منډه پروت دی. ورته وی رورا زما خدا ارمان او زما خدا خیال و چې ته پر جهاد په میدان کې شهید شي، ته خو نن دلته په خپل بستر باندې مړ شي. سبحان الله، داسې عجیب غونته خلکو چې د جنت سره ډیر زیات شوق او د شهادت او ارمان یو. نو خور د خپل رور په باره کې وای زما رور وای ما خیال دا چې ته به شهید شي او ته خو نن په کور باندې مړ شي. تا خپل سامان تیار کړی د جهاد لپاره، تخپل اسلحه تیار کړی و، تخپل سرلین تیار کړی و چې زب جهاد تزم خو تعالی خو نن مرګ دل سره راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الله بدل د شهادت ثواب ورکړي علی قدر نیته، په قدر د نیت ته دبانې. او به وتویل تاسو شهید چاته وي، هغه وتویل موږ شهید هغه چاته وي چې د جهاد په میدان کې شهید شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بیا به خزما د امت شهیدان ډیر کمی، جهاد میدان کې خورچه ته شهادت نه ملوي. به وتویل الشهداء سبعه، شهیدان چې کوم دي هغه وکسان دي. نو هغه 15 کسان مخکې ذکر کړل چې کوم مخکې روایت کې مونږ بیان کړو، او دلته به کدا ذکر له صاحب الحریق کوم څه چې وسوځلې شي دا شهید. والمرأة تموت بجمع فهو شهید، او زنانه چې هغه مړ شي د ماشوم په پیدایش کې دم شهید ده، دې ته شهادت ملاو ده. شپږم نمبر وم نمبر دا سړی د چې کوم د دفاع د دین کې وجلې شي، یا په دفاع د خپل عزت کې یا په دفاع د خپل مال او د خپل وینې کې وجلې شي، دم شهید ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قتل دون دینه فهو شهید، من قتل دون دمه فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید، من قتل دون ماله فهو شهید. تو چې د دین په دفاع کې مرش، دا مطلب واضح دی چې جهاد په میدان کې التر دین دفاع کې د شاغم دا نه په خپل علاقه کې د دین مسله د بیان کلا او بس شامل کړي، دین مسله د بیان اول او د غي دفاع تا کول شامل کې ته شهید حسابي.
عزت ته چا لوټ کاو کور تر بسې څوک دراوختو او چا مړ کړ شهید ستا په قتل پسې څوک در پسې دی او تی مړ کړ ته شهید او دارنګي د خپل مال په دفاع کې غل پسې راوړي او غلا د نه کوي او بس به پسې مړم کړي بیا هم شهید اتم نمبر د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې چې څوک وفات شي نو بس دام خسته علامه ده د خاتمه او خسته علامه ده د مرګ امام ترمذی حدیث نقل کړي اگر چې ترمذی روایت هغه منقطع ده لیکن مسند احمد کې کوم روایت ته هغه حسن روایت ته دا علماء په دې مسله باندې پوېږي شیخ شعیب الارناؤوط رحمه الله په تحقیق د مسند احمد کې الته حدیث په دې تضعیف کې خطا شوی دی هذه حدیث ضعیف له صحیح درجه د حدیث حسن درجه کې دی لکه شیخ البانی رحمه الله احکام الجنائز کې ویلي دي په خپل مزي حدیث په تحقیق کو حسن روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه وقي فتنه القبر نشته مسلمان چې د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ باندې مړ شي مگر دې به د عذاب قبر د فتنې نه دغه اخلاص وي دای نو بچي د قبر د فتنې نه د قبر د عذاب نه به محفوظ وي دلته حدیث کې ورياد لري نبی صلی الله علیه وسلم مرض ذکر کړی دی ما من مسلم يموت ویل دا سند چې ما من مسلم يدفنو لفظ نه دی يموت نشته مسلمان چې هغه مرشي په ورځ جمعې یا په شپه د جمعې باندې ورځ جمعه چاته معلومه را سبا صادق درا خاتون والا هغه د نور د پریوتو پوري او شپه د جمعې د نور د پریوتو نه یاد ماجیګر نروستا بیا د جمعې شپه حساب دي شي هغه د سحر درا خاتو پوري پدې کې چې څوک مړ شو بعض خلک زمونږ غیرای سعادتوب کوي یو کس پي هغه به د جمعرات په ورځ باندې په سحر ټیم کې 10 بجو کې مړی د به ایثار کې چې جمعې شپه له دفن کو ایته دفن کو دفن کو نه راغلی حدیث کې بلکې په حدیث کې مرګ راغلی چې مړ شو کته ار کړ دفن کې خو به د دې سړي خسته علامه ده او چې دغه پورز باندې مړلې د بوت پورز باندې چرته مړلې چار شبي پورز باندې دی راکاږي و د جمعې د جمعرات پورز باندې مسبخین وروسته جنازه اعلانو کې دا خو به ګناه وکړي دا خو بل غلطي وکړه دغه اعتبار نشته په حدیث کې مرګ راغلی دی سوچ مړ شي د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې نو دې انسان باندې به د قبر عذاب نه وي وګدلته صدا مثلا یاد درې غره یواز النفس دا علامات مراد دي غره دې سره نور حقوق مراد دي غره چې د الله حق د مخلوق حق نه ضایع کړي دا سی او عمل نه کړي چې هغه موجب د جهنمي غره دې مطلب دا دی چې څنا سو ګناونه کړي ګناګار دی خو پر دې حق نه دی ولې شرک نه دی کړي لہذا دا قسم مرګونه دا به داغه د پاره سبب د کفاره وګرځي ګناونه به په دې قسم مرګونه باندې الله معاف کړي دا مطلب دی راغی نو مقصود مدار شدا علامات دا خسته علامات د مرګ دا موږ ته کله ملاويږي دا به علم ته ملاويږي چې موږ یو د الله نه دعاګانې ډېرې کوو چې الله خاتمه زموږ ښه او بل موږ د الله دین کامل تابع شو ورېلې چې الله دین تابع شي ویلو فرم د الله دین تابعداري نه کړنه ولدا قسم مرګونه به موږ نه شرات للې د الله نو سوال لا کوي چې الله زمونږ مرګونه خسته مرګونه یا الله د سیمر موږ له چرته رانه ولې چې بیا ستامه خطا کوز سترګي ولاړیو د ټول خلکو په مخ کې چرته ونه شرمېږو مونږه ولا تخزنا يوم القيامه یا الله د قیامت پر ورځ چرته ونه شرمې د قیامت د شرم او د رسوایی یا الله موږ ساته محفوظ موږ ساته زمارو خپل باندې د دې مرګ د خسته مرګ دغه دعاګانې د الله نه کوي او سوالونه کوي حتی چې کر شهادت مرګم پر اشتیا باندې غوښتنه الله مرتبه شهادت ته ورسي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش چا چې شهادت مرګ د الله نه وو ته پر اشتیا سره ورازنه منافقت پته ورنه الله به مرتبه د شهدا ته ورسي اگر کده په خپل بستر باندې مرش الله رب العالمین موږ ته خستا مرګونه نصیب کې مرګاسم یو ذل الله خامخا خو الله دې له خسته مرګ نصیب کی چې کم زمونږ الله ته خوفي
अल्लाह दी ज़मीन नाराज़ी शी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।